تازه او ډیر د پرمختګ خبر ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. طالبانو له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانونو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شرحب الدین دلاور او د چین د کیپیک کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې پروژې به پلی کېدو سره په څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه پر ځان بېسا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزې 4500 کیلومتر مساحت لري چې په 3 شمالي ولایتونو جوزجان، سرپول او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چینایي کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي او راتلونکو 3 کلونو کې به 540 میلیونه ډالره نوره پانګونه پرې اچوي. د تړون موده 25 کلونه ښودل شوې ده. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې.